یو سړی دی د دریاب په غاړه باندې ناست دی، شپه ده او هلته دته یوه تیلی میلاو شو، یو شاپر ورته میلاو شو او دې دا خیال کوي چې به دې شاپر کې دا کمري دی او چې دا شپه په دې تیروم خوب را نه راځي او دې دریاب ته را کاڼې ورارتې هغه یې غړم شانته کوي دله مزه ورکوي، یو کاڼې ورارتې بل کاڼې ورارتې بل کاڼې ورارتې ډېر شی کاڼې ورارتې چې کله سبا راوخو ته رڼا ولګېدله د چې کله لاندې وکتل په تیلۍ کې ملغلرې پرتې دي، یوه ملغلره پاتې ده، هغه ټیم کې درته پته ولګېده چې ما دریاب ته ګزارلي دا خو ټولې ملغلرې ما ګزارلي دي. دا سړی به څومره ارمان کوي. زما وروڼو موږ چې کله د الله سره مخامخ شو او موږ په دنیا کې کومې ورځې شپې تېرې کړي دا د ملغلرو نه سوا دي، موږ به هم دقه ارمان کوو چې دا خو موږ ملغلرې دریاب ته ورارتلي دي. حسن بصري رحمت الله تعالی علیه هغه یو پیري جنازې ته حاضر شو، بیا دفن ته ایثار شو. کله چې مړی دفن کړی دفن نه وروسته حسن بصری رحمت الله تعالی علیه یو کس ته وایي هسې دا سړی دا چې پر یې قبر کې کېښودلی شي موږ د ده نه رخصت شو، دی به هسې څومره ارمان کوي چې ما مونځ ولې نه کاوه ډېر، ما روژې ډېرې ولې نه نیولې، ما نور نیک اعمال ولې نه کول، هسې دا به څومره ارمانونه کوي به که نه به کوي. او ورته ویل او صاحب دا به ډېر ارمان کوي چې زما نه ټیم هسې ولې تېر شوی و نه او ته فما لنا لا نکون کهذا المیت. ویل ما او ستا لپاره ولې دا حالات ته راځي چې موږ هم د دې مړي په شانته شو، راځه چې اوس موږ د خپل ټیم ډک کړو چې بیا ارمان کوو، راځه چې اوس یې ډک کړو که نه چې دغه ارمانونه کوو. نن زموږ سره ټیم دی چې موږ د خپل ټیمونه ډک کړو، د خپل اوقات موږ هغه ډک کړو. زما وروڼو وخت دومره اهم شی دی. بعضې سلفونه نقل لي هغه وایي د وخت مثال داسې دی لکه د سرو د سپینو او د ملغلرو، بلکې د هغې نه هم سوا دی ځکه سره او سپین د هغې بدل کېدلی شي لیکن د عمر بدل نشته دی. چاته ته کروڑونه روپۍ ورکوې زما په عمر کې یوه ورځ سیوا کا، یوه ورځ نه یوه ګنټه پکې سیوا کا، یوه ګنټه نه یو منټ پکې سیوا کا، سیوا کولی شي په اربونو په کربونو روپو نشي سیوا کولی. یو سیکنډ یو منټ څومره قیمتي دی، د دې قیمت نشته دی لیکن هغه زموږ نه تېرېږي په څه باندې، زموږ عمر زما وروڼو په تېرېږي په څه کې، خاص کر زموږ نوجوان نسل نوجوان طبقه د هغې خو بل کار نشته سوا د دې نه چې په فیسبوک کې ټول عمر ضایع کړو. که ته استعمالې خامخا زه خیر دی لږ ټیم وله ورکړه، زیات نه زیات یوه ګنټه وله ورکړه ځه نو په 24 ګنټې کې ته 15 او 16 او 20 ګنټې ته فیسبوک له ورکې، دا تر خپل ځان سره ظلم نه کوي، دا خپل ځان سره ظلم کول دي. زما وروڼو زموږ وخت قیمتي دی، لہذا دا وخت ډکول غواړي، دا وخت په څه باندې ډکول غواړي. لږ ټیم دی زموږ سره، لږ مختصر شانته ټیم دی. بیا خاص کر هغه ملګرو ته زه بار بار وایم په دې مجلس کې چې موږ ګورو نو اکثر پکې هغه خلک دي چې د 40 سال نه د بره دي، او دا خبره زه بار بار بیانوم څوک چې د 40 سال نه ورخوا شو باید سلفونه نقل لي فقط دخل فی اسواق الموت، هغه د مرګ بازار ته ور داخل شوی دی. زما وروڼو موږ د مرګ بازار ته ور داخل شیو، انتظار کو چې کله به زموږ د زندګۍ اختتام کیږي، په کوم ورځ باندې په کوم ځای کې کم بیټ او کم سیکنډ باندې په کوم حالات او کوم عمل باندې به زموږ د زندګۍ اختتام کیږي او زموږ دا قصه به دنیا نه ختمیږي، نه د هېڅ چاته پته نشته دی. که مرګ بیا له ښه راشي که نه نام ښه ده، خو چې مرګ هم راله د ګناه په ټیم کې راشي او افسوس تا دی. سوال لا کوو یا الله مرګ په داسې حال کې راوله چې د نیکۍ په کار کې لکه مخکې ورځو کې تاسو به کتلی وو چې پنجاب کې یو حدیث عالم د صحابه کرامو دفاع بیانوي او په سټیج باندې ناست دی او دا الفاظ هغې دپاره وایي چې لهم مغفرة واجر عظیم، د صحابه کرامو دفاع بیانوي او په حق ټیم کې د هغه نه ساه خیږي. بعضې عربانو پې دغه کړې و، په تبصره کړې وه چې د دې عالم مرګ دا خو داسې مرګ دی چې دا خلک په پیسو باندې اخلي، د دې یو خلک ارمان او تمنا کوي چې په ورځ د قیامت دا راپاڅېږي او د صحابه کرامو په دفاع کې آیاتونه بیانوي او د خولې نه دغه صدا راوځي چې لهم مغفرة واجر عظیم،
او دې الله ته مخامخ کېږي. څومره خوش قسمته دی. د مارونو نارس بدا کوو تخپل وقت قیمت وپېژنئ، وقت ته نه ضایع نشي، ټیم د نه ضایع نشي، خپل ځان وپېژنئ. ان شاء الله تعالی آئنده جمعه کې موږ دا موضوع شروع کوو، دا تمهیدو چې کم کم اعمال دي چې په لږ ټیم په هغې باندې لګي او ډېر زیات ثواب پې میلاویږي. لږ عمل ډېر ثواب. انشاءالله دا ډېره اوږده موضوع ده. د الله فضل کرم سره که ژوند باقي او ژوند وفا وکړه نو انشاءالله آئنده جمعه کې به دا شروع کوو. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.